خیر که ښه نه کوې د بدو نه خپل ځان وساته خیر که ښه نه کوې د بدو نه خپل ځان وساته ته په دې دومره مرتبه کې خپل ایمان وساته مسلماني کوئ عیبونه چا کې مه لټوه مسلماني کوئ عیبونه چا کې مه لټوه لږ د ضمیر په ترازو کې خپل ګمان وساته بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو کوربه انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی یو رحمان بابا سره نږدې د دورې روډ افریدي آباد سیمې یو زلمی لیکونکی څوک چې د ډېرو ادبي تنظیمونو یو فعال غړی دی چې یو ژور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو ځلنده او پیژندلی شخصیت دی بلکې د افریدي آباد د ادب په اسمان یو روښان انور دی دروند خوږ او پښتون انسان شیر مومند صاحب را سره په ننني مرکه کې ناستې کوي د ادبي ګلونو نننۍ مرکه هم د دې سره راجوړه کړه نو مینوالو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې شیر مومند صاحب ته په پروګرام کې هرکلی ووایو شیر مومند صاحب پروګرام کې درته هرکلی ووایو السلام علیکم وعلیکم سلام انضمام بھائی ډیره مننه ستا هم ډیره مننه کوو د احتشام بھائی هم ډیره مننه کوو چې په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ ته راغلی او ستاسو د دواړو ډیره مننه کوو ډیره مننه ستاسو هم کو شیر مومند صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوال لم وخت ورکو یو جهان مننه پروګرام کې به خوندور کلامونه هم اورو ادبي پوښتنې به هم کوو خو د ټول نه ډومبی را سره خپل یو کلام شریک کوي نو ډیره به ښه ضرور انضمام بھائی د کلام نه مخکې به در سره یو دوه درې شعرونه شریک کړمه ارشادي شعر دی چې دلته ورورولۍ کې اخلاص څه معنی دلته ورورولۍ کې اخلاص څه معنی هسې د یتیم په سر لاس څه معنی مننه اور د بلتانه چې د زیګر سیزي اور د بلتانه چې د زیګر سیزي بیا ریخي ریخي ګریوان خلاص څه معنی او شعر دی چې دلته نفرتونو انتها کړي دلته نفرتونو انتها کړي مینه محبت او احساس څه معنی غزل طرف مننه دلته نفرتونو انتها کړي مینه محبت او احساس څه معنی غزل طرف ته راځم مطلع عرض ده چې شمله دې پرېوته د سره په څه خبره شمله دې پرېوته د سره په څه خبره ای بې ضمیره سوداګره په څه خبره شمله دې پرېوته د سره په څه خبره ای بې ضمیره سوداګره په څه خبره خپله نغمې د امن وایي عجبه نه ده خپله نغمې د امن وایي عجبه نه ده ماته بندیز دی په سندره په څه خبره مننه دا چې د یو بل سره وران یو په نه خبره دا چې د یو بل سره وران یو په نه خبره ولې یو دومره ناخبره په څه خبره مننه دا چې د یو بل سره وران یو په نه خبره ولې یو دومره ناخبره په څه خبره او رومان شعر دی تاسو ته د ډالۍ وي چې ترڅو به لارې درته سارم زما دلبره ترڅو به لارې درته سارم زما دلبره وطن دې پریښی مسافره په څه خبره او مقطع عرض ده چې وایي یو ورور شعره بل ورور ته خبره واوره وایي یو ورور شعره بل ورور ته خبره واوره وجنې مې سله زوروره په څه خبره مننه وایي یو ورور شعره بل ورور ته خبره واوره وایي یو ورور شعره بل ورور ته خبره واوره وجنې مې سله زوروره په څه خبره یقینا ډېر خوندور کلام و مونږ ته هم خوند واغستو مینوالو به ته هم خوند اغستې شیر مومند صاحب له چا نه پټ پناه نه یې خو له خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوله ډېره به ښه ضرور انشاءالله زما شیر مومند نوم دی افریدي آباد دوره روډ افریدي آباد کې اوسېږم ادبي هلې ځلې چې تر څو ما ته پته لګېده داسې 2006 مو چې ما ته دومره معلومات کېده چې زه شعر لیکلی شم خو باوجود د دې چې ما شعر هم لیکلو خو ما سره د اصلاح والا دومره څوک نه و چې ما خپل غزل په اصلاح کړی وی ځکه چې غزل د اصلاح نه غیر نه مکملیږي نو په دې دوران کې ما سره جنون صاحب چې زما یو ډېر ښه ملګری هم دی او زه ادبي استاد هم بولم مبین حساس او جنون صاحب چې دواړه زموږ د حمزه ادبي لښکر غړي هم دي
نو د هغې په نظر باندې زما ډېرې غزلې شوي. کال نیم کېږي چې زه بس د ادبي دنیا سره ډېر زیات مخ یم او په دې یو کال کې تقریبا ما څه لس کم سل غزلې لیکلي دي چې هغه دواړه د جنون شینواري او د مبین حساس صیب نظر شوي دي. ډېره ښه ده. شیر مومند صاحب پښتو ادبي نورې پوښتنې به درنه هم کوو خو ژوند نه څومره مطمئن یې؟ بس د الله فضل دی، ژوند ښه ښایسته تېرېږي، ښه زبردست. او بل دا دی که غم وي که خوشحالي وي نو د ژوند نه خوند اخیستل پکار وي. کله ناکله د ژوند تېرېدو دپاره د غم هم ضرورت وي او کله د خوشحالۍ. نو دا دواړه خور او ورور دي، په دې دواړو کې باید چې په خوشحالۍ سره ژوند تېر شي او زه خپل ځاني ښه مطمئنه یم، ښه خوشحاله یم. ډېره ښه ده. شیر مومند صاحب ډېره مننه هم کوو چې موږ له مینوالو له وخت وویستو او موږ سره مرکه کې ناستې وکړو. ډېر تکلف هم وکړو، ملګرو دومره ښه ځای را جوړ کړو. نو ډېره مننه. تاسو ته دې پته وي چې ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه خزان لري او نه پناه، ځکه چې ادب له پاني څیز دی. په دغه سلسله کې نننی پروګرام هم د شیر مومند صاحب سره را جوړ کړی. نو په پروګرام کې به د نور کلامونه هم اورو. نو بالکل شیر مومند صاحب خپل یو کلام را سره بل هم شریک. ضرور انضمام به کلام در سره شریکوم او تاسو ته او احتشام به ته او څومره ملګري چې ناست دي کتونکو اوریدونکو ټولو ته دې ډالۍ وي. د کلام مطلب عرض ده چې چغې مې د خولې نه چې وتلي دي او تلي دي، چغې مې د خولې نه چې وتلي دي او تلي دي، څوک چې یو ځل تلي نو بیا تلي دي او تلي دي. مننه. او شعر پکې دی چې دلته کې ژوندون لکه د اور د سرو لمبو په شان، دلته کې ژوندون لکه د اور د سرو لمبو په شان، هر چا د نفرت ازغي کرلي دي او تلي دي. مننه. او شعر پکې دی چې مونږ ورته شمله د ننګ په سر کېږدو په تمه شو، مونږ ورته شمله د ننګ په سر کېږدو په تمه شو، دی د بې ننګۍ په تخت ختلي دي او تلي دي. مننه. دا شعر د تاسو ته ډالۍ وي. دلته کې به څوک د چا نه حق خبره څه واوري، دلته کې به څوک د چا نه حق خبره څه واوري، خولې د حق باطل دلته ګنډلي دي او تلي دي. مننه. او شعر دی چې واړه رنګینۍ د دې دنیا ترې پاتې شوي دي، واړه رنګینۍ د دې دنیا ترې پاتې شوي دي، ما په خپلو سترګو دا کتلي دي او تلي دي. مقطع عرض ده چې شعر غږ د امن یې په خوله کې تش ساتلی دی، شعر غږ د امن یې په خوله کې تش ساتلی دی، شعر ما لیدلې ډېر ښاغلي دي او تلي دي. ډېر ښکلی، ډېره مننه. شیر مومند صاحب اوسني شاعرانو نه څه ګیله لرئ؟ بالکل هیڅ ګیله نه لرو، ځکه چې شعر او شاعري چې دی دا د الله دین دی او د هر چا خپل سوچ او فکر دی، د هر چا خپلې د خیالونو رنګیني دي چې د لفظونو په تارونو کې پیری او ګنډي او بارې دنیا تږدي معاشرې تږدي، د هر چا خپل سوچ فکر په خپل ځای باندې بالکل ټیک دی او زه هیڅ اعتراض نه لرم په شاعرانو باندې، ځکه چې شعر لیکل ډېر ګران کار دی او په ډېره ګرانه باندې لیکل کېږي. د هر چا سوچ مطابق د هر چا شعر خپل حساب سره صحیح وي. ډېره ښه ده. شیر مومند صاحب د خپل ژوند یو دوه کیفیات را سره هغه شریک کړي چې کم کې تاسو ډېر خوشحاله شوي وئ او کم کې تاسو ته ډېر خفګان رسېدلی و. بس زه وایم چې ژوند کې به داسې مرحلې چاته هم داسې یاد نه وي چې یاره زه کله ډېر خوشحاله شوی یم او ډېر کله خفه شوی یم، خو زمونږ ژوند چې دی دا په توازن باندې تقریبا داسې روان دی چې موږ ته نه محسوسیږي چې کله داسې ډېره خوشحالي راغلې یا کله داسې ډېر خفګان راغلی چې محسوس شوی. نو زه وایم چې داسې ما ته نه محسوسیږي، نارمل ژوند روان دی. ډېره ښه ده. شیر مومند صاحب پروګرام کې به را سره خپل یو کلام بل هم شریک کوي نو ډېر به خوشحال شو. ضرور انشاءالله. عرض ده چې دلته غریبي هم یو پیغور دی خو څه نه وایم، دلته غریبي هم یو پیغور دی خو څه نه وایم، زړه مې د دنیا نه په دې تور دی خو څه نه وایم، دلته کې حق مه وایه په خوله باندې لاس کېږده ښه، دلته کې حق مه وایه په خوله باندې لاس کېږده ښه، دلته هر یو کار ګوره د زور دی خو څه نه وایم. مننه. دلته کې حق مه وایه په خوله باندې لاس کېږده ښه، دلته هر یو کار ګوره د زور دی
خو څه نه وایم یو خواته چې وګورو وطن مو د جنت په شان یو خواته چې وګورو وطن مو د جنت په شان بل خواته نفرت دی او سور اور دی خو څه نه وایم مننه او شعر دی چې دلته کې به خود د ارمانونو جنازې وځي دا شعر د تاسو ته ډالۍ وي دلته کې به خود د ارمانونو جنازې وځي دلته کې قاتل د مقتول رور دی خو څه نه وایم مننه شعر دی مقطع عرض ده چې شعر دلته مینه او خلوص په چا کې هم نشته شعر دلته مینه او خلوص په چا کې هم نشته دلته په ذهنونو نفرت خور دی خو څه نه وایم ډېر اعلی یقینا ډېر حقیقت پکې ښکارېدو شیر مومند صاحب پروګرام اخیره کې اخیري پوښتنه چې کتاب به مو کله راځي بس انشاءالله غزل هم ما سره تقریبا چې برابریږي او کوشش کوم چې د ملګرو په مشوره باندې کوم چې زموږ نه مشران دي او زموږ نه ډېره پوهه لري موږ یې استادان بولو د هغې په خوښه به انشاءالله چې ډېر زر تر زر انشاءالله چې کتاب راشي انشاءالله الله دې زر راولي شیر مومند صاحب پروګرام اخیره کې مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل جي بس مینوالو ته زما د طرف نه دا پیغام دی چې هر ځای کې وي یو بل سره مینه وکړي نفرتونو نه په یو طرف شي ځکه چې نفرتونه چې دي دا تورې تیارې دي او مینه محبت چې ده دا رڼا ده نو د دې په مینه محبت سره به نورې هم په وطن کې او په فضاګانو کې رڼاګانې خورې شي نو چې هر ځای کې وي دا بس زما پیغام دی ورته چې مینه وکړي هر چا سره مینه وکړي مطلب مینه محبت سره ژوند تیر کړي او دا رڼاګانې چې څومره خورولی شي خورې دي کړي که دې پیغام سره م یو دو درې شعره ورته ډالۍ کړو نو امید دی چې پیغام باندې به خاص سر راشي ضرور شعرونه به ورته ډالۍ کړمه شعر دی چې سپوږمۍ د څوارلسمې رانه شال کې شوله پټه سپوږمۍ د څوارلسمې رانه شال کې شوله پټه ډیوې لاندې تیاره لکه مشال کې شوله پټه مننه شعر دی چې زما په تخیل کې صرف دومره فرق راغی زما په تخیل کې صرف دومره فرق راغی په خیال کې مې راغلی و په خیال کې شوله پټه او اخیری شعر دی چې د لمر سترګې ته ګوره د شفق غېږې ته لاړه د لمر سترګې ته ګوره د شفق غېږې ته لاړه رڼا هم د تیارو په هغه جال کې شوله پټه مننه ډېره مننه م کوو شیر مومند صاحب د ادبي ګلونو نننی مېلمه را سره شیر مومند صاحب و چې تاسو یې کلامونه واورېده خوند به مو ترې اخیستې ډېره مننه د دې هم کوو نو بالکل د نوو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کوئ خپل ورور انضمام او ما سره ناست ملګري او خپل ورور کیمرامین له ورکړي اجازت د لوی الله په امان